د افغانستان د داخلي کرکټ په روزنځایونو کې د چټکو توپ اچوونکو سربیره سوکه توپ اچوونکي هم په ځلیدو دي. ځوان اجمل معلول لوبغاړی دی چې له شاوخوا یو کال راهیسې په کیڼ لاس سوکه چینامن توپ اچونه کوي. دغه کرکټر که پیدایښتي معلول دی خو بیا هم خپل همت نه دی بایللی. نوموړی غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان د معلولینو لوبډلې غړی شي. کرکټ د ماشومتوب نه مونږ کرکټ سره مینه وه او بس چې ما به لیده د افغانستان د معلولینو لوبډله نو ما ته به یو زړه کې به یو جذبه را پیدا شو یو محبت به د افغانستان د معلولینو لوبډلې سره را پیدا شو چې زه ولې نشم کولی چې د افغانستان د معیوبینو کرکټ ټیم ته راشم او بس کور کې ما وویل چې زه اکاډمي شروع کوم نو کور کې ما ته وویل چې ولې نه اکاډمي شروع کړه نو دلته بیا راغلم د نعمت عالم سره ما مشوره وکړله ما چې کرکټ شروع کړم یا نه هغه راته وویل چې هو د افغانستان د معیوبینو ملي لوبډله هم شته نو انشاءالله ته خواري کوه یو ورځ به داسې راشي چې ته هم د افغانستان د معیوبینو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. 18 کلن اجمل په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ په ننګرهار اکاډمۍ NCI کې د کرکټ تمرینات کوي. معلول لوبغاړی اجمل وایي چې معلولین ناتوانه نه دي او خوښ ده چې د کرکټ لوبغاړی دی. بس دا خو ما د ګوتو کمال ده چې زه لیفټ آرم چینامین بالینګ کوم په دې باندې او په دې بالینګ باندې ما ډېر ښه پلیران آوټ کړي دي په غټو غټو میچونو کې ما ته چانس راکول شوی ده او دا د ما یو خپل خوښه وه چې زه لیفټ آرم چینامین بالینګ وکړم او کولی هم شم په دې ګوتو باندې د ګوتو کمال د بالینګ ټول په ګوتو کېږي. اجمل چې د ژوند د لویو او وړو ستونزو پر وړاندې مبارزه او حوصله کړې زیاتوي چې داسې فکر کوي چې معلول نه دی. بس مونږ خو چې 15 ساعته فټنس کوو بالینګ هغې کې د بالینګ سیشن هم د فټنس هم د فیلډینګ د کیچز هر شی په هغې کې موجود دي نو خپله خواري کوو هر شی کوو او نعمت عالم شو همداسې هغه مونږ ته کیچز فیلډینګ بیټینګ هر شی په هغې کې شته داسې نور هم شیونه شته چې مونږ په هغې کې خواري کوو او تشویقیږو. د اجمل د تمرین ملګري د نوموړي همت او هلې ځلې ستایي. دوی وایي معلول شخص ته مینه ورکول غوره کړنه ده. اجمل ماشاءالله ښه لوبغاړی دی روزانه خپل په ټایم راځي کرکټ کوي بالینګ بیټینګ همدارنګه فټنس ډېر په ښه وخت سره ښه ډېر ترسره کوي او ماشاءالله ښه بالر دی ډېر د نیشنل ټیم هلکانو ته هم بالینګ کوي همدارنګه نجیب ترک شبیر نوري کریم خان صادق همدارنګه نور لوبغاړو ته بالینګ کوي او ډېر ښه د اخلاقو نګاه نه خو ډېر یو ښه لوبغاړی دی او ښه سپورتي اخلاق لري زما پارټنر دی ماشاءالله ښه لوبغاړی دی. د دغې اکاډمۍ روزونکی د اجمل راتلونکی روښانه بولي او زیاتوي چې اجمل ښه مهارت او استعداد لري. اجمل تقریبا نه تېر یو کال راهیسې NCI کې موږ سره دی او د کرکټ سره دومره شوق او مینه ده دا زما ګاونډی هم زموږ سره یو ځای کور دی. ده وویل چې زه غواړم د کرکټ لوبغاړی شم خیر دی که لاس مې نه دی جوړ معلولین لوبډله شته بس موږ هم تشویق کړل دته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې کرکټ وکړي کورنۍ ته هم پته وه چې دا معلول دی او کیدای شي دروغو سره خپل ځان کم هغه کړي خپل ځان نسبت ورته کم وشي چې زه ناروغ یم او دوی روغ دي د کورنۍ اجازه نه ورکوله بیا موږ د پلار ته ورغلو والد صاحب محترم دی هغه مو رضا کړلو چې د اجمل کرکټ سره ډېر شوق دی او دا د خپل ځان کې دا دومره خواري کوي ما ته دا فکر نه کېږي چې موږ یو معلول لوبغاړی لرو زه ورته د روغ نه هم ډېر ښه نسبت کوم او که چېرته دا تاسو خپله وګورئ صحیح ده په وجود به ناروغ وي معلول به یو لاس یې نشته خو خواري او محنت له روغو نه ډېر کوي همیشه راځي بس زمونږ اکاډمي لکه صرف یو سیشن لرو ماسپښین خوا نه دا وایي چې ما ته خوند نه راکوي زه باید ټوله ورځ تمرین وکړم نو دا 10 بجې راځي او بیا تر ماښامه دلته مونږ سره وي. د افغانستان په کرکټ کې ظاهر خان په چینامن توپ اچونه مشهور دی خو د اجمل پیاوړتیا او مهارت همدغه یو لاس دی چې ورسره چینامن توپ اچونه کوي. یوازې په ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم له کرکټ سره د معلولو کسانو مینه خورا زیاته شوې او کرکټ ته یې مخه کړې ده. سید ادریس ولیزاده هوډ نیوز جلال آباد.